السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د انځورونو څخه د اپلیکیشن جوړولو مکمل طریقه ښیو او پروجیکټ ته تشریح کوو. نو پروجیکټ چې ده دغه پروجیکټ ده موږ اپلیکیشن کړی ده. نو هغې د شروع صفحه وتېره چې سوه دا هم د انځورونو صفحه ده. نو دلته تاسو کولی سئ انځورونه اضافه کړئ او داسې ده د کاریال په اړه ده. مثال دلته تاسو کولی سئ چې دغه د کاریال په اړه خپل د چینل لینک ورکړئ او دغه دی دغه بټنه چې ده د کاریال څخه د وتلو ده دا همداسې عکس ده او دا یې نوم ده او دغه یې زموږ په اړه ده او دغسې دي عکسونه دي دا ټول. نو بیا په دې کې عکسونو باندې چې کلیک وکړې نو تاسو دلته هغه غواړي. نو دا هم مثال د یو عکس ښودل دي. مثال چې هغه تاسو زوم کړئ او یا یې هم داسې مثال بڼکای کړئ او یا هم په ګالري کې ځان سره ثبت کړئ. یا نه په ګالري کې نه یا یې په سکرین باندې ولګوئ. مثال دلته تاسو ته راسي تاسو ته وایي په هوم سکرین باندې لګوئ او که په لاک سکرین باندې او که په دواړو باندې یعنې دواړو باندې یو ځای لګېږي. او له هغه نه بعد چې ده له هغه نه بعد د شریکولو برخه ده. مثال دا انځور ځان سره شریکوئ په وټساپ کې چاته لیږئ او یا هم په کوم بله لار باندې شریکولو باندې چې مثال کلیک وکړئ نو انتظار وکړئ. دا ده همدلته تاسو شریکولی سئ هر چېرته چې فیسبوک له لارې یا هم د بل کوم له لارې لیږئ. او هغه اخري کونج بټنه چې ده هغه بیا د انځور د ډاونلوډولو یا هم په حافظه کې د ثبتولو بټن ده. مثال دلته تاسو راسئ نو تاسو ته درته وایي انځور په دغه فولډر کې ثبت شو. نو اوس راځو مثال د دې سکیچ ویر پروجیکټ ده. نو لومړی راځو په دې کې لومړۍ برخه چې ده د مین اکټیویټي ده چې په دې کې تاسو ته هغه دي دا د کوډ صفحه ده. نو تاسو لومړی د انځورونو د اضافه کولو لپاره باید تاسو راسئ دغه ځای ته. په دغه ځای کې مثال تاسو ته راځي په دغه ځای کې به تاسو انځورونه اضافه کړئ خو مثال نوم باید دغسې ایمیج بیا دا فاصله بیا یو لکه مثال اوس زه دا ټول ډیلیټوم به تاسو ته زه نور عکسونه اضافه کوم. نو تاسو به راسئ دا چې دا به داسې ټول سلیکټ کړئ. دا موږ چې کوم انځورونه پکې اضافه کړي دا به ډیلیټ کړئ. نو دا به چې ډیلیټ کړل اوس به زه راسمه نور انځورونه به ورته اضافه کړم. ګالري نو ګالري چې کله خلاصه سي نو تاسو ته مثال دلته وایي چې انځورونه انتخاب کړئ. نو زه ډاونلوډ فولډر ته راځمه. ډاونلوډ ده کې ما سره اوس انځورونه دي. مثال دا یو دا انځور انتخابوم یو دا انځور یو دا 11 انځورونه مې انتخاب کړل. اوس به تاسو دلته دا به انتخاب کړئ ټول. دا به چې کله انتخاب کړل دغه ځای کې به تاسو دغه ټول به پاک کړئ او دغه ځای کې به تاسو ولیکئ ایمیج بس او دغه سیو باندې به کلیک کړئ. نو کله مې چې سیو باندې کلیک کړو نو دا انځورونه دغسې راغلل 10 واړه اضافه شول. نو ستاسو په څومره اندازه کې انځورونه اضافه کړئ دغه انځورونو برخې ته نو اوس به تاسو راسئ د همغه شمېر به هلته ولیکئ په ان کریټ کې دغه ځای کې. په دغه ځای کې اوس مخکې موږ 8 انځورونه درلودل په پروجیکټ کې دلته مو 8 لیکلي وو تاسو دلته 11 کړئ. انځورونه مو 11 رااخیستي وو. نو له هغه نه بعد به شاته ووځو. په دغه ځای کې د دې دا د انځورونو طریقه شوه. په دغه ځای کې زموږ په اړه بدلېږي یعنې د کاریال په اړه چې تاسو کوم متن لیکئ هغه بدلېږي او په دغه ځای کې همغه ټلګرام د چینل لینک بدلېږي او دغه ځای کې نور کوم خطونه چې دي هغه تاسو بدلولی سئ. له هغه نه بعد اوس راځو نور خو کوم داسې خاص کار نشته چې مثال تاسو وغواړئ په هغه کې هغه وکړئ. نو دا هلته تاسو نوم خپل ورکولی سئ خپل انځورونو لپاره نوم هر شی چې تاسو ورکوئ. نو دغه وه د استعمال طریقه. نو اوس به اپلیکیشن موږ رن کړو چې دا 11 انځورونه مو ور اضافه کړي دي دا اضافه سوي دي او که نه دي اضافه سوي. نو تر څو به ویډیو ودروو تر څو
نو دا هم موږ سره د اپلیکیشن انسټال سو، اوس یې خلاصول. نو دلته هم دا عکس هم موږ بدل کړی دی، بدل شوی دی ځکه چې مخکې مو دا بدل کړی دی. نو دغه انځور چې ده 2 وارې هغه شوی دی، موږ اضافه کړی دی. نو دا یې هم د هغه طریقه شوه د انځورونو د ور اضافه کولو، چې دغه 2 انځورونه چې دي 2 وارې اضافه شوي دي، خو بیا یې هلته هم درته ګورو. ته راځئ چې په سکیچ فیر کې موږ 2 وارې اضافه کړي، که دلته په خپل سر 2 راغلي. نو دغه دي، دغه یو دا انځور شو، یو دا انځور شو، دا ټول 2 دي، موږ یې اضافه کړي 2 دي. که نه نور خو تاسو چې هر څومره انځورونه هغه کوئ، هماغه مثال لومړی انځور چې دی د کتابونو ده، دوهم انځور چې دی دغه د کمپیوټر د بټن او کیبورډ او د کتاب ده، او بل د هغه چې ده د هغه عکس ده، او دا څلورم دا په دوهم کتار کې اول انځور چې ده دا هم دغه شی ده چې ټول همداسې تاسو کولی شئ په اپلیکیشن کې وښیئ، لکه په سکیچ فیر کې چې کومه چې تاسو ته په ترتیب ښکاري هغسې به تاسو ته په اپلیکیشن کې دلته ښکاري. تاسو اوس کولی شئ مثال په دغه باندې چې کلیک وکئ، نو دا تاسو زوم کئ، یا یې هم شیر کئ، یا یې هم دې خوا ښکته او پورته یې بیولی شئ، او بېرته داسې خپل حالت ته اړولی شئ. نو دا یوه د انځورونو د اپلیکیشن د جوړولو طریقه وه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، او ویډیو درسره لایک او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو نورې ویډیوګانې درته خپرې کړو. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.